السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د کیمرې یو داسې ښایسته او خوندور راز در وښیم. که تاسو له هر چا څخه تصویران واخلئ یا د هغه رقم تاسو له هر چا څخه ویډیو وکړئ، د یو چا به هم تاسو ته سر نه در خلاصېږي چې دغه سړی اوس له موږ څخه تصویران اخلي یا د هغه رقم که له موږ څخه ویډیو کوي. نو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه دا ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي، مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دا غر کمې له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ. او که چیرې تاسو زموږ چینل نیم سبسکرایب کړی نو مهرباني سره وکړئ په دا سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره به دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو زموږ هرې نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو دوستانو ګوره د دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډوئ. دلته به تاسو راسئ په دا ټایټل باندې به کلیک وکړئ. لاندې به ما تاسو ته په ډسکرپشن کې اپس لینک یا د هغه کوم اپلیکیشن لینک لیکلی وي، تاسو په دې لینک باندې کلیک وکړئ او تاسو به دغه اپلیکیشن ډیر په اسانه طریقه سره په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، اوس که تاسو غواړئ چې له چا څخه پټه ویډیو وکړئ یا د هغه کوم پټ ریکارډینګ ځینې وکړئ، ویډیو ریکارډینګ وکړئ، نو دوستانو اوس به تاسو دغه اپلیکیشن باندې په خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، د هغه رقم دلته تاسو ته بیخي زیات اپلیکیشنان درکوي. نو د دې لپاره بیا تاسو راسئ، دلته به تاسو بلیک کیمرا پیدا کړئ، یعنې بلیک کیمرا په نامه یو اپلیکیشن ده، دغه به تاسو پیدا کړئ او کوم پرمیشنان چې تاسو څخه غواړي هغه ټول پرمیشنان به تاسو الاو کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه پرمیشنان تاسو الاو کړئ، دلته تاسو ته لیکلی دي وایي جسټ کلیک اون سکرین ټو ټیک ا پیکچر. ګوره دوستانو اوس دلته تاسو ته یو شی هم نه معلومیږي، یعنې صرف دلته خط لیکلی ده. اوس که چیرې تاسو په سکرین باندې کلیک وکړئ نو هغه به تصویر واخلي. نو ګوره دوستانو اوس دلته زه راځم، هغه یې تصویر واخیستی، صرف په تاسو په هغه سکرین باندې کلیک کوئ هغه به تصویر اخلي. د هغه رقم ګوره دوستانو زه اوس بل تصویر اخلم. اوس که تاسو غواړئ چې هر رقم ته تصویران واخلئ نو دوستانو هغه تصویران تاسو اخیستلی سئ، صرف په تاسو په دا سکرین باندې کلیک وکړئ او ستاسو په موبایل به تصویر واخیستل سي. نو دا که تاسو غواړئ چې له هر چا څخه پټ تصویران واخلئ هغه تاسو اخیستلی سئ. نو ګوره دوستانو اوس که غواړئ چې دغه تصویر تاسو ډاونلوډ کړئ، د هغه رقم بیا تاسو راسئ په ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ، دغه به ستاسو په موبایل په ګیلري کې سیو سي او د هغه رقم که چیرې تاسو غواړئ چې دغه تاسو شیر کړئ نو دغه تاسو په فیسبوک باندې، د هغه رقم په مسنجر باندې او په واتساپ باندې له خپل ملګرو سره شیرولی هم سئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو که غواړئ چې له چا څخه پټې ویډیوګانې وکړئ یا پټ تصویران ځینې واخلئ، په دغه طریقه یې تاسو ځینې اخیستلی سئ. نو دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو خامخا سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دا رقم ته نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو دوستانو که کومه پوښتنه لرئ، کومې ویډیو ته مو ضرورت وي، موږ ته لاندې په کمنټس کې وایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.